Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن مې تاسو ته ډیر یو ښه خبر راوړی دی، خصوصا د هغو پاکستانیانو وروڼو دپاره چې غواړي دوبۍ ته لاړ شي. د متحده عرب اماراتو یعنی دوبۍ حکومت اعلان کړی دی چې اوس به پاکستاني خلکو ته د ویزې ورکول اسانه شي. دا پریکړه هغو خلکو ته ډیره ښه ده چې غواړي هلته کار وکړي، کاروبار وکړي یا خپل خپلوانو کره لاړ شي. اوس به پاکستاني خلک ویزه زر تر زره ترلاسه کولی شي. دا کار ویزټ او فیملی ویزو لپاره به ډیر شرطونه کم شي. دا فیصله د دواړو ملکونو ترمنځ د رابطو ښه کېدو لپاره کړې ده. هغه خلک چې له ډېر وختو راهیسې ویدې ته انتظار کوي وایي دا یو ډېر خوشحالونکی خبر دی. کاروباریان وایي چې دا کار به د دواړو خواو ته ډېره ګټه ورسوي. خلک هیله لري چې نورې اسانتیاوې هم راشي. ګرانو کتونکو، ستاسو څه نظر دی؟ آیا دا نوی اعلان مو خوښ شو که نه؟ که تاسو یا ستاسو خپلوان دوبۍ ته لاړ شي نو دا فیصله به یې ژوند کې اسانتیاوې راولي. نو تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. او که تاسو تر اوسه پورې پښتو نیوز نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.